په دې نست او نشست کې اولنی سوال یې ورور کړی دی چې ما دا خبره اورېدلې ده چې کله قیامت په ورځ خلک په پل صراط باندې تېرېږي نو پل صراط ته په ختو باندې هم زر کاله لګي او بیا د پل صراط نه په کوزېدو باندې هم زر کاله لګي نو دا خبره ثابته ده او که نه؟ الجواب پل صراط چې ورته ویلی کېږي الصراط دا یو پل دی چې د قیامت په ورځ به د جهنم په شا باندې ولګولی شي او په دې باندې به خلک تېرېږي د خپلو اعمالو په اندازې سره نو څوک به په داسې تېر شي لکه د سترګې د رب په اندازه کې دا سترګې چې څنګه رپېږي زر کاله دقه شان به د مؤمن په دې پل صراط باندې تېر شي او جنت ته به واوړي او جنت ته بله لار نشتی سوی د دې نه دا خبره یاده کړئ موږ کې هر سړی به په جهنم باندې تېرېږي اوس خبره د اعمالو ده اعمال یې څنګه دي د هغې مطابق به دی تېرېږي او که د اعمال یې دغې لایق نه یې وبولېږي والعیاذ بالله او که الله یې وبخي تېر به شي نو بعض خلک به داسې تېرېږي لکه د سترګې د رب په اندازه باندې بعض به د برېښنا په شان بعض به د سیلۍ په شان او بعض داسې لکه یو سړی چې په اس باندې سوري او ښه منډه وهي بعض به داسې لکه سړی چې پیاده روان او منډه وهي بعض به لکه عام چې سړی روان وي دغه شان قدمونه به اخلي بعض به داسې روان وي چې هغه به په خپاړو باندې روان وي ځان پسې به د خپې راکاږي او بعض به داسې چې ولیږي به ځان به راټینګوي ولیږي به ځان به راټینګوي بچ به شي یا ولیږي ځان به راټینګوي ولیږي ځان به راټینګوي اوبه ولیږي والعیاذ بالله هر سړی به د خپلو اعمالو مطابق او د هغې په اندازه باندې تېرېږي صحیح بخاري صحیح مسلم کې اوږد حدیث دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پل صراط تذکره کړې ده چې په دې باندې به کونډي او د کونډې به خلک رانیسي المؤمن علیها کالطرف وکالبرق وکالریح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم مؤمنان به داسې تېرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل لکه د سترګې د رب په اندازه یا د برېښنا په شان یا د سیلۍ په شان یا لکه په اس چې سواری شهسوار په شان نو بعض به داسې چې هغه به بلکل بدشوا به وړي او بعض به داسې چې څه نه څه خویږي را خویږي به خو بچ به شي ومکدوس فی نار جهنم او بعض به داسې چې جهنم کې پړ مخې ولیږي والعیاذ بالله د امام مسلم په روایت کې ورسره بیا دام دي چې ان الجسر ادق من الشعر واحد من السيف دا پل صراط چې دی دا د تورې نه زیات تېره دی او د ویښته نه به زیات نری په دې باندې به تېرېدی نو که څوک دا غواړي چې زه په یو داسې لار باندې جنت ته لاړ شم چې هغه لار په جهنم نه وي تېره شوي نو دا د نه کېدو خبره ده دا ډېره د یېرې خبره ډېر لوی امتحان دی چې په دې پل صراط باندې به موږ تېرېږو او دا یو څو ځایونه دي چې په دې کې به د پیغمبرانو نه هم دا خپل خلک هېر شي تر دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پکې عایشه رضی الله عنها هېره شي هغه یو د عملنامې د تقسیمېدو وخت او دویم چې کله تله ولګي عمل تللی کېږي او دریم چې کله به پل صراط باندې تېرېدی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ټول ناول په دې تېرېږي او هغه بل طرف ته به ولاړ د خپل امت دپاره به دغه دعاګانې غواړي اللهم سلم اللهم سلم یا الله سلامتیا او یا الله سلامتیا نو عمل له زور ورکول پکار دي عمل پکار دي
صرف په دې کار نه کیږي چې موږ د پولیس رات قصې کوو او هغه اوصاف یې بیانوو او هغه سختي یې بیانوو مولیان یې د پخوانه په بیانونو کې بیانېږي دي او عوام یې اوري او ټول ترې خبرې دي صرف په دې کار نه کیږي په دې پولیس رات باندې زما استاد تېرېده دي او تېرېده څنګه دي هغه د اعمالو مطابق دي نو هغه به تا څه کړي ته د خپل ځان سره دا سوچ کولی شي څوک چې په دنیا کې د نیکیانو طرف ته تادي کوونکی دی دی په دې پل باندې هم ډېر زر تېرېږي څوک چې عباداتو کې تادي کوي د الله د رضا کولو کوشش کوي هغه په دې پل باندې هم ښه په اله اسانه تېرېږي هر چې دې ورور دا سوال کړی دی چې زر کاله به ختو کې لګي او زر کاله به کوزېدو کې دا دې موږ ته هېڅ پته نشته هېڅ اصل د دې خبرې نشته او پکار دا دی چې مسلمان د نصوصو سره خوا کې ودرېږي د قرآن او د حدیث چې کوم نصوص دي د هغې نه مخکې کېده نه دي پکار چې یو خبره نه وي ثابته د هغې بیانول نه دي پکار خو دا زموږ په دې ملک کې بعض قصه ګو مولیانو کې دا مرض دی او د هغوی د لاسه د عوامو کې هم راغلی چې هغوی کله یو سړی یری د قیامت نه یا د ګناه نه د عذاب نه نو په هغې کې منګړت خبرې او د دروغو قصې او ضعیف روایتونه او دا هر څه پکې بیانوي نو بعض پکې ښه صفا وي ما ته پته دی چې دا کمزوري خو زه یم چې د عوام پرې ویرېږي او دوی د ګناهونو نه بچ شي نو ته خلک د ګناهونو نه بچ کې او په ګناه کې واقع کې او ته هم په ګناه کې پرېوځي ګناه کې داسې پرېوځي چې د یو خبرې نسبت شریعت ته کوي او هغه شریعت کې نشته او خلک بیا په ګناه کې پرېباسي نو هغوی به هم خلکو ته بیانوي او ولې د قرآن او حدیث کې چې کوم نصوص د وعید راغلي دي او د یېرې دپاره راغلي دا کافي نه دي چې یو سړی منګړت قصې بیانوي او دروغ خبرې بیانوي هېڅ هېڅ صورت نشته نو د روز چې دا سوال کې کومه خبره ذکر کړې ده دې څه اصل نشتي والله اعلم